رحمان بابا وایي چې که په عمر مړېدل غواړي دا نشته، یا د مرګ نه خلاصېدل غواړي دا نشته، د وربشو نه غنم نه پیدا کېږي چې ازغي کري او ګل غواړي دا نشته، د پل صراط په نرۍ لاره دې منزل دی، په هوا که تېرېدل غواړي دا نشته، د نیکو بدو تلل به په انصاف وي که درانه درانه تلل غواړي دا نشته، او نو رب رحیم دی خو زموږ عمل به ګوري که په سوال جنت ته تلل غواړي دا نشته، او ته دې هم تیاری وکړه مسلمانه همیشه که اوسېدل غواړي دا نشته. مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل په چلول سره کتل غواړي دا نشته، او د طاقتور مرګي خلاصۍ نشته رحمانه واپسۍ کې که راتلل غواړي دا نشته. او خدای خبر چې د دین کار کې ولې لټې په تنه باندې د اوښ په شانې غټې، په قیام او په رکوع باندې پې نشي په مانځه کې دې خوږېږي د ملا پټې، او د دنیا لپاره ښه تعلیم یافتی لکه قارون د مذهب لپاره نه پوهېږي جټې، نو د دنیا ګټه پوره نه شوه رحمانه نورې وکړه آخرت لپاره ګټې، په خپل ځان کې خوند پیدا کړه چې خوند واخلې د جهانه، داسې مه وایې رحمانه چې بېکاره زمانه شو، څنګه ځان چې د انسان په تولې بولې، هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، په دنیا کې که دې سل چته مکان وي مقبرې ته د مکان په نظر ګوره، او دوباره دې راتلل نشته په دنیا، نن دې وار دی که دروغ دی که رښتیا، که اوچتې مرتبې د چا په کار وي ښایسته کار د دعوت په دې دنیا، او که محنت او مشقت دی بس د دین دی په کار نه دی بل محنت په دې دنیا، او دا خبره زه خپل ځان ته کړم یارانو نه مې کار او نه غرض ته په بل چا، او دا خبره زه خپل ځان ته کړم یارانو نه مې کار او نه غرض ته په بل چا، نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم دلګیر مشې که مې نوم واخیستو ستا، د قیامت په ورځ به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی وې د فلاني او د فلانا، اخر کمې خبرې تکبر نه یې ډک کړی دوکه مشې د دې عمر په بقا، او که تمام جهان په خپله ګېډه وخوري یاد به نه شي په درود او په ثنا، که تمامه دنیا واړه سره مل شي زیات به نه کړي ستا قسمت په دې دنیا. د ورخه تېر به بیرته نه جاروزي تېر ساعت په بیرته بیا، او تېر ساعت په مثال مړی د لحد دی، مړی چا دی ژوندی کړی په جړا، او ګوره ما عبدالرحمن باندې ټول عمر داسې تېر شو لکه تېر شو یو ساعت د دې دنیا.